سوی چې غواړي اشپز شي. لیکوال چامی ایریشه، انځورګر چامر راسنګه، ژباړه درخت دانش کتابتون، ژباړونکی آقا محمد قریشي، ویونکې ملیحه حسیني. سوی له ځانه سره وویل: هره ورځ یوازې خامې ګازرې خورم. نور مې خامې ګازرې زړه ته نه کېږي. څنګه له دې یو ښه شی جوړ کړم؟ په هماغه ماسپښین سوی د بزګر کور ته ولاړ او هلته یې ولیدل چې یو لوښی پر اور باندې ایښی و او اوبه پکې ایشېدلې. دا چې سوی غوښتل په فکر کې یو نظر جوړ کړي، د بزګر سپی راغی او ورته یې وغپل. سوی ګازرې لمر ته کېښودلې، خو ګازرې د پخوا په څېر بیا هم خامې پاتې شوې. وروسته یې هغه پر اور کېښودلې. کله یې چې د ګازرو خوند ولیدلو، هغه ترخې شوې وې. هغه فکر یې وکړ او بیا یې هم فکر وکړ چې څه باید وکړي. په پای کې هغه یو نظر پیدا کړ. لومړی یې د یوه زاړه کیشپ کاسه پیدا کړه. وروسته یې لرګي وموندل. 3 ډبرې هم پیدا کړې. واه واه، سوی بالاخره وتوانېده چې خپلې ګازرې پخې کړي. هغه ډېر خوښ و، ځکه یې خپلو ټولو ملګرو ته بلنه ورکړه. هغوی ټولو په ګډه د ګازرو خوندور خواړه وخوړل.